نن شپې ناول. د کندهار رادیو د خپرونو اداره یې وړاندې کوي. د نن شپې ناول. د نن شپې ناول. د ناول نوم دی څانګه. لیکوال محمد جان یار. ویونکی اسدالله زړسوان. برخه دوهم. ورځ تېره سوه، مازدیګر سو. د اکان کاکا مې علاقهدارۍ ته ولېږه. د ماښام تاریکه وه چې هغه بېرته راغی. وضع یې خرابه وه. دا ښکارېده چې چا راته ډکړې وي. پخوانی دهقان نه و. مور مې ترې پوښتنه وکړه، پیرو اکا علاقهدارۍ ته تللی وې؟ هو بیبي تللی وم، همدا اوس راغلم. څنګه د څانګې پلار دې ونه لید؟ نه بیبي، ما چې د ملک پوښتنه وکړه د علاقهدارۍ کسانو راته ویل کاکا پښې باسه چې ته به هم په بلا کې ولاړ سې. د دغسې کسانو پوښتنه مه کوه، خپل کور ته دې ولاړ سه. له دروازې نه یې بېرته وشړلم. نور پوه نه سوم چې څه خبره ده. شپه سوه، موږ ټوله شپه خوب ونه کړ. د پلار سره مو سودا وه. شپه تېره سوه، سهار سو، ماپښین سو. مور مې راته وویل لورې تا وړوکی ورور دې سره د پیرو اکا د زوی 3 واړه علاقهدارۍ ته ورسې. خپله د علاقهدار نه پوښتنه وکړه. پام کوئ چې نورې زیاتې خبرې ونه کړي. موږ 3 واړه په چلاکۍ سره علاقهدارۍ ته ولاړو. علاقهدارۍ زموږ له کوره پوره 1 ساعت لرې پرته وه. موږ په منډه تر عراقې ورسېدو. په علاقهدارۍ کې ډېر خلک سره راټول شوي وو. زموږ د کلي ځینې کسان هم راغلي وو. هر یو به ما ته کتل چې دا د ملک لور څنګه لکه لیونۍ اوتر ګوري. موږ نیغ علاقهدار ته ځان ورساوه. زموږ د کلي یو هلک چې د کونډې زوی و ټوپک یې څنګ ته پروت و. زموږ خوا ته راغی او له ما نه یې پوښتنه وکړه ته دلته څه کوې؟ ما وویل یو ځل غواړم چې علاقهدار صاحب سره وګورم. هغه وویل راځه. د علاقهدار کوټې ته یې ورننیستو. څو تنه نور هم ورسره ناست وو. کله چې د هغوی کار خلاص و او ووتل، موږ ته علاقهدار مخ راواړوه. ویل خورې څنګه راغلی یاست؟ ما ورته ځان ورپېژنده. د دهقان زوی او خپل وړوکی ورور مې ورته معرفي کړه. علاقهدار لومړی لږ ساکته سو. کلام یې پر میز ټکاوه. د لږ فکر کولو نه یې وروسته ویل ښه ته د احمد خان ملک لور یې؟ ما ویل هو. هغه تندی ترېو کړ او سترګې یې راتنګې کړې. په څوکۍ کې راټول سو. بیا له هغې هم وړوکی ځوان و. ویل یې خورکۍ خفه کېږه مه، هغه اوس دلته نسته، مرکز ته غوښتل سوی دی. ما ویل صاحبه د څه لپاره یې غوښتي دي؟ خورې هغه یوازې نه د دې کلو یو تعداد ملکان یې غوښتي دي. نور ترې زه نه یم خبر چې د کومې مسلې په هکله یې غوښتي دي. زه لږ په غوسه غوندې سوم. ما ویل علاقهدار صاحب تاسو خو د دې وطن د کور او کلي خلک یاست او بیا علاقهدار یې، ته څنګه نه یې خبر؟ او زما پلار ستا له دفتر نه ورک دی، دا څنګه کېدای سي؟ علاقهدار په خپله چوکۍ کې رانیغ سو. ویل یې هغوی پیوډلان دي، د اشرارو سره لاس لري. هغه د ثور انقلاب ته خاین دی. د دغسې پلار پوښتنه مه کوه. رنګ یې سور واوښت. ما بیا ورته ویل علاقهدار صاحب زما پلار خو د ټولې سیمې خدمتګار دی، ته څنګه خاین ورته وایې؟
هغه تاسې په څه کې نیولی دی؟ په څه کې نیول سوی دی؟ د خلقي دولت دی، پیوډال دی، د اشرارو سره لاس لري. علاقهدار صاحب سم راته ووایه چې پلار مې چیرته دی؟ تا سره دی او که؟ هغې راته په غوسه وویل پلار دې ما لاس تړلی مرکز ته لېږلی دی، نور د هغوی کار دی چې خوشي کوي او که نه. زما ستونی را ډک سو، نور مې د خبرو ورسره څه و. ورور مې هم را سره په ژړا سو او د علاقهدارۍ نه راووتو. هلته د کلي خلکو ولیدو چې په ژړا کور ته را روان و. مور مو لاره څارله. د کلا په دروازه چې ورننوتو پوښتنه یې وکړه. لورې د پلار پوښتنه مو وکړه؟ ما وویل هو مورې، پلار مې په علاقهدارۍ کې نسته. ویل یې پلار مې د لاس تړلي مرکز ته لېږلی دی. د مور مې زنه ورپېده، اوښکې یې راماتې سوې. ما هم ورسره د کلا په دالان کې په چغو وژړل. له دغې ورځې نه وروسته زما پلار کور ته رانغی. میاشت او کلونه تېر سول، موږ به د خپل پلار لاره څارله. عمر تېره ده او په ټول ملک کې جګړې زیاتېدلې. د کلونو خلک پاکستان ته کډه کېدل. زیاتې کډې به له بمبارۍ نه د شپې لخوا اوښتلې. کلي او بنډې له خلکو تشې سوې. داسې وخت ته راورسېدو چې یو نیم سړی په کلي کې پاتې نه سو. نور ټول وچلېدل. خبر خو هله خرابه سوه چې د روسانو ټانګونه د کلو تر څنګ سړک باندې ښکته پورته تلل. په لږ وخت کې زموږ کلی هم خالي سو. زموږ په دا دومره غټ کلي کې خالي موږ او په شمار 5 کوره نور پاتې وو. په ځینې کورونو کې زاړه سپین ږیرې او بوډۍ ښځې پاتې وې. د کلي مخ د لوی کڅ ښار پاتې و، خو څو فصله ونه کرل سوه. ویالې وچې سوې. زموږ د باغ ګلونه او ځینې بوټي وچ سول، خو موږ بیا د باغ په څنګ کې څاه ویستی چې ډېرې ښې اوبه پکښې راوتې. د څاه اوبه به د کلي پاتې خلکو څښلې. موږ د صافو اوبو باغ او نورې د کلا شاوخوا ونې اوبه کولې. زموږ دهقانان نور زموږ په غم کې نه وو. په هر چا باندې خوشې ترخې شپې ورځې راغلې وې. د شپې به ټوپک ولاو په ځینو کورونو حمله کوله. څوک به یې وژل او څوک به یې له ځانه سره بیول. یوه نیمه شپه به د حکومت د پوستو او ټوپک والاو ته دا جګړه ونښته. ټوپک والاو به تل په عسکري کتارونو حمله کوله او کله خو به ټول کتار ووهل سو. لیدل به مو چې لاندې په سړک موټرې او ټانکونه سوځول کېدل. لمبې به پورته کېدې. یو شپه ناڅاپه زموږ د ښوونځي نه سره لمبه راپورته سوه. د کلا له بلې خوا نه مې ورته وکتل چې زموږ د ښوونځي له ودانۍ نه یې دوړه پورته کړه. ښوونځی بند سو. پلونه وران سول. د ځینو خلکیانو کورونه وسول. په کلي کې د ټوپک والاو ویره په خلکو کې پرته وه. موږ نه سبق پاتې سو. ما سره د پوهنتون د ویلو ارمان و. لاړ هر څه په سیل لاهو سول. مرګ ژوبله ورځ په ورځ ډېرېده. زما همزولي او ټولګیوالې مې بیا هېڅ ونه لیدلې. همداشان داسې وخت راغی چې زموږ کره به په میاشتو څوک نه راتلل. څوک په کلي کې پاتې نه وو. موږ ته مې ځینې کسانو ویلې چې تاسې ولې نه ځئ؟ ټول کلي وچلېد او تاسې ځان ته پاتې یاست. مور به مې ورته همدا یوه خبره کوله. مرګ وي او که ژوند به په دې خپله خاوره کې به وي، بل چېرته تلای نه سو. موږ ته به مور دا خبره کوله تر څو چې پلار معلوم سوی نه وي موږ هېڅ چېرته نه ځو. خدای مو ستا. له هغې وروسته حالات دومره خراب سو چې د مړي د ښخېدو به په کلي کې څوک نه وه. یو ورځ د توپ ګولۍ راغله. یو سپین ږیری شلول سړی او مالونه یې پرې ولګېدل. بېچاره یې ځای پر ځای د خپلو مالونو سره وواژه. نور واړه او مېرمن یې په خوا کډه سوي وو. خالي د کور او مال ته پاتې وو. باور وکړئ چې څوک یې د ښخېدلو نه وو. موږ ته به هم ځینو خپلوانو له ښاره خوراکي مواد راوړل. کله کله به چې لارې بندې سوې ډېرې ستونزې او مشکلات به مو ګالل. د ځینو کلو مالونه او غواګانې په خپل سر په شاړو کوڅو کې لګیا وې. لنګې غواګانې ډکې غولانځې ګرځېدلې. د لوشلو څوک نه وو. یو وحشت رامنځته سوی و. د سترګو لیدلی حال دی. یو ورځ د سهار 10 بجې وې چې له مرکزه سرخي الوتکه د سیند په سر روانه وه. په ټنګر یې وویشتله. د سیند په منځ کې ولوېدله.
وروسته چې خبر ویل کېدل چې ډېرې ښځې ماشومان او خلک پکښې له منځه ولاړل. د غرونو سرونه او لوړې مرچې خلکو نیولې وې. په لاندې لار او سړکونو ترې څوک نه سوای تېرېدلی. یوازې به یو نیم د روسانو کتار سلامت تېرېدی سوای. اخر ډېرو ډزو او جګړو سره موږ عادت سوي وو. غوږ به مو نه پسې وړئ. زه ورځ په ورځ دغې بدو حالاتو ته حیرانه پاتې وم. د هرې ورځې ډز راته ماغزه بل ډول کړې وه. کله کله به مې ښوونځی او خپل ټولګیوال په زړه راوورېدل. د ټولګي توره تخته او هر یو استاد به مې بېلابېل له سترګو تېر سول. څومره ښه وخت و. هغه وخت به بیا رانهسي. زه د کور په غوله کې د تناره په سره په همدې سوچ او فکر کې تللی وم چې په دروازه کې د قاضي کلا زړه ډېره راننوتله. زه په منډه مخې ته ورغلم. له لاسه مې ونیوله. لاسونه مې ور ماچ کړل. برنډې ته مې بوتله. مور مې ورته راغله. ستړیا مس یې وکړه. په کاټ کې کښېناسته. چای مې ورته راوړې. د لږې شېبې نه وروسته زما مور ته ناکیلی راواخیست. ویل یې بېګا شپه موږ کره 10 تنه ټوپکوالا راغلي وو. زوی مې ورسره ټوله شپه نیغه تېره کړه. ټوله شپه یې د بام په سر پیره کوله. سهار له چای څښلو وروسته ولاړل. خو زوی مې ویل هغوی ډېر خفه وو. ما ویل ولې؟ ویل خو ځکه چې ویله چې موږ نه زموږ قومندان نعمت خان ولګېد. ما چې د نعمت خان نوم واورېد ما ویل ویه دې کوم نعمت خان؟ ولې د ملک دلاور زوی نه و؟ ښه نو څنګه چل شوی دی؟ ته غوږ کښېږده نو. ویل یې موږ د شپې په جاله کې د سیند نه پورته وتلو چې د پوستي عسکرو ولیدلو. ډزې یې راباندې وکړې. موږ د جالې تنابونه ونیول او په سیند کې مو ځانونه ډوب کړل. هغوی راباندې ډېرې ډزې وکړې. نعمت خان له اوبو نه راپورته سو. غوښتل چې جاله د خپلو پښو په وهلو او لامبو پورې باسي. خو هغه چې څنګه سر راجګ د سټې په سر لګېدلی و. موږ چې په سیند کې ډوب سو ښه شېبه مو ځانونه په اوبو کې نیولي وو. کله چې ډزې ارامه سوې او جالۍ ته راپورته سوه نعمت خان ورک سوی و. زړې ادې چې دا خبره وکړه نوره په ځان پوه نه سوم. د زړې ادې او له مور له خوا نه پاڅېدم. پاس سره چېرته وختم او په هټکو هټکو کې مې نعمت خان پسې وژړل. ما یوازې د هغه په تېرو یادونو پسې وژړل. هغه خو له ما سره مینه درلوده. هر سهار به راته د مکتب دروازه کې ولاړ و. کاشکې چې ما لیونۍ خور سره خالي څو خبرې کړې وای. هغه ټول عمر ما په مینه کې تېره کړ. د ښوونځي په تفریح کې بیا زموږ د ټولګۍ تر څنګ ځان راورسوه. یو ورځ یې راته رانیولې وه. ښوونځي ته د تلو په وخت کې ناڅاپه د کس په منځ کې راپیدا سو. شاوخوا یې پام وکړ. څوک نه و. خوا ته مې راغی. راته به یې ویل څانګې زه بې له تا نه ژوند نه سم کولی. په پلار به دې خامخا جرګه کوم. نوره ستا خوښه. ما خپل سر ټیټ نیولی و. هېڅ مې ورته ونه ویل. خو له همدې ورځې نه وروسته زما له هغه سره مینه پیدا سوه. له یوې ورځې نه بلې ته مې په زړه راورېده. خو چې حالات ژر بدل سول دا بده ورځ چې پیل سوه بیا مې هغه ونه لید. هر څه پاتې سول. ما خپلې اوښکې وچې کړې. بېرته د هغوی خوا ته ورغلم. مور مې راته وویل لورې پاسې ډېر وخت تېر کړ. څه دې کول؟ ما وویل مورې هسې پورې غره کې ګڼې ډزې وې. د هغې په تماشه وم. پرېږده ډزو او جګړو ډېر ځوانان خاورې کړل. زما زړه په نعمت خان راورېده. مور مې زړې ادې ته وویل ای مور جانې ډېر خلک مړه سول. زموږ سړي د څانګې پلار یې په سپین سهار یې له کوره ویست. میاشتې کلونه تېر سول. تر ننه بېرته کور ته رانغی. په دې خبره زما له سترګو نه اوښکې راتویې سوې. هغوی دواړه راسره وژړل. له هغوی دواړو سره مې یو ځای ښه په ژړا زړه تش کړ. لږه شېبه پس بیا پټې ولاړه. د دوهمې برخې پای.